دغه پیښه نن په ګریش کې د ښاروال پر ضد شوې ده چې خلک یې بیخي دې ته درولي دي چې بس خپل دوکانونه ورسره نیمایي کړي. داسې حال په ګریش کې جوړ دی. په ټول افغانستان حتی په هلمند لښکرګاه کې د غنمو جوړو ټیکه نشته. خدای اخی غیر قانوني پیسې دي، بالا نه سر معلوم دی نه سربند معلوم دی. نو خلکو نن ورته ویلي چې موږ دا پیسې تا ته نه درکوو، دا په ټول افغانستان کې نشته، په مرکز لښکرګاه کې نشته، په نورو ولسوالتیا څنګه اخیا بالا د خلک راویستلي بندیان کړي ویلي دي، بیا نور خلک راغلي دي. نو دغه حال جوړ دی. سپین ږیری حاجي صاحب ته وګوره، دغسې یې کړی دی، دغسې ویشتلی دی. دا د ګریش ښاروال لپاره ګره پر موږ ټکان وکړه. دوی دې الله تباه او برباد کړي. موږ دا ښاروال نه غواړو، خدای دې تباه او برباد کړي. دا ښاروال موږ نه غواړو، خدای مو دې دوی خراب کړي. دا ښاروال د ګریش ښاروال